دې کې دا چکنی بیله ده او ادرک ده نانا ده د چا خبره مکس چکنی دا کوم شان چې ښکاري ادرک ده اوږه ده مرچک ده نانا ده دڼیا ده رومیان دي مالګه ده دا د هر څه مکس چکنی ده موټر والا دومره رش ور کړی دی کنه لږ لار راکړه اوبه خاوره دا اوس وګوره یو موټر پسې بل موټر ولاړ دی بل پسې بل ګازره ده ګلپي ده شلغم دي او نور مواد ورسره مکس دي د پامیر هندارې قدرمند لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات ستړي مه شئ لیدونکو د روژې مازدیګر دی او دا د چوکې تالاشۍ ساحه ده دلته زه راغلی یم غواړم چې دا ځای در باندې هم وګورم او بله خبره دا چې روژه په خلکو باندې څنګه تېرېږي روژې سختې دي که اسانه او په څنګ کې دا چې د خلکو کاروبارونه څنګه دي نو راځئ کتونکو راسره واوسئ د روژې مطابق کوم خوراکونه استفاده کیږي او همدارنګه د ښار ګڼه ګوڼه څومره زیاته ده دا چې نن دوهمه روژه ده خو بیا هم داسې محسوسیږي چې نن اختر ته یو ورځ پاتې داسې فکر کیږي رش ډېر زیات دی راځئ کتونکو راسره واوسئ د کیمرې برخه کې سره ملتیا زاهد افغان کوي لومړی شاټونه وګورئ له هغې څخه وروسته مرکې لرو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ورور لکه ډېر په چابکۍ سره کار کوي د روژې مازدیګری دی او هر سړی په بیړه سره چې کور ته مطلب ځانونه ورسوي مرکه ورسره کوو سلام علیکم استاد وعلیکم السلام خیر په خیره جوړ یې ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې میرویس خان ده څنګه یې وروره آباد ښار اوسېدونکی شکر ده ښه یم الحمدلله تاسو خاص دی دا چکني ده که نه دا چکني ده وروره خو د څه چکني ده دا مکس چکنی دا کوم شان چې ښکاري ادرک ده اوږه ده مرچک ده نانا ده دڼیا ده رومیان دي مالګه ده دا د هر څه مکس چکنی ده څنګه خلک یې زیات اخلي او که نه ولا ښه ده شکر ده زمونږ خو دا شپږم متم کال ده زیات و کم چې همدغه چکني کار کوو ښه ده کار هم ښه ده شکر ده بس د الله نه راضي یاستو الله د موږ نه راضي شي ډېر زیات په عذاب هم یې ستومانه خو به نه وي بس ژوند ده نو بیا افغانستان کې باید لارهنده اوسېږي او څه وګټې او څه وخورې مطلب چې کورنۍ ته نفقه برابرې او خلکو ته خدمت کې حتما ستوماني پکې شته ستوماني خو شته او بیا خو کار خو ستوماني لري دا راته ووایه چې د مازدیګر څو بجې راوځي کار ته به ماسپښین جمع چې وکړو په خیر سره بس 2 بجې راوځو کار ته تر ماښام اذانو پورې په کاروبار کیفیت که نه څومره مهم دی ستاسو په نظر بس دا خو د کار اصول دی باید لږ نظافت هم او بل یو شی پاک ښه ورکړې نو دا مشتریان به هم زیاتي اوس دې ته موږ د چیش چکني وویلی شو نوم ورته شوی وه د رومیانو چکني د رومیانو چکني هسې نوم یې د رومیانو چکني دی خو دې کې ډېر شیان ګډېږي ډېر شیان ګډېږي هر څه پکې شته دي تر دې پورې چې انارو دانې هم پکې اچوو هر څه شته پکې انارو دانې که داسې یو نوم دې ورکړی که نه چې جامع نوم وی که نه ټول پکې راټول شوي خبره نو داسې نوم خو ورته اوسه پورې موږ نه دی پیدا کړی نو پیدا کړه سرچ انشاءالله له خیره سره د روژې په میاشت کې خلک باید څه وکړي باید خپل عبادت وکړي باید له ګناه څخه
ځان وساتي له ګناه څخه او حلال کار وکړي تر څو پورې چې خپل کور ته حلاله نفقه وګټي همدا د روژې مبارکه میاشت ده نو د مغفرت او د برکت میاشت ده او هغه څوک چې مطلب د روژې په میاشت پر تک سره ظلم کوي لږ شی په شل خرڅوي هغوی د الله پاک هدایت وکړي الله امین که هغې ته د الله پاک هدایت وکړي که هدایت وړ نه وي نو خدای دې تباه او برباد کړي او الله پاک ښه پوهېږي ډېره مننه کوم ځان چې موږ خپل قیمتي وخت مننه ژوندي اوسئ خیر لیدونکو د روژې مازدیګري ټایم کې اکثره خلکو اشتیا چې د چکنۍ او د شان ته کېږي که نه دا ورور لګیا دی په چټکۍ سره مرچک رومیان په اصطلاح دړیا او ادرک دا سره یو ځای کوي او چکني ته نه جوړوي خوندوره چکني ده بس الله دې کاروبار کې ورته برکت واچوي راځئ راسره اوسېږي لیدونکو دا د روژو مازدیګري سره تعقیب کړي ډېره مننه قربان لیدونکو د روژې مازدیګر د هر سړی په دې هڅه کې دی چې زر کور ته لاړ شي زیات رش دی راځئ د خلکو ګڼه ګوڼه د باندې وګورم راځئ کتونکو سره اوسېږئ ماشاءالله وګوره چې سایکل والا وګوره لاس ګاډو والا وګوره او په څنګ کې دا چې موټر والا دومره رش جوړ کړی دی که لږ لار راکړه اوبه خاوره دا اوس وګوره یو موټر پسې بل موټر ولاړ دی بل پسې بل ولاړ دی او مازدیګر دی نو بس ګڼه ګوڼه ده د دې نه بغیر هم دغه ریډیو والا چې کوم دی مطلب دوم سړک په منځ کې ریډیو ودرولي دي بس مزدوري کوي نو او همدارنګه د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده خلک هم زیات شوي ماشاءالله د افغانستان مخلوق زیات شوی دی د روژې په راتګ سره اکثره خلک ځانګړي خوراکونه سړکونو غاړې ته راوباسي او خرڅوي د خلکو کاروبار دی نو لیدونکو تاسو وګورئ رش وګورئ ګڼه ګوڼه وګورئ او څومره ډېر انسانان دي ټول ته الله پاک خپله برخه رزق ورسوي نو موږ هم دا هڅه کوو چې ماښام د ځان کور ته ورسوو دغه ځای کې تاسو ګورئ چې ورونه لوبیا خرڅوي او دې ځای کې هم لګیا دي نو په دغه وختونو کې د لوبیاو مینوال ډېر زیات وي او خلک چې دی لوبیا وریجې او همدارنګه سره کړي خوراکونه ډېر زیات خوري نو لیدونکو دا د جلال آباد ښار دی وړوکی دی ښار وړوکی دی او که ښار وړوکی و دونه ګڼه ګوڼه به نه وه اوس وختونو کې رش ډېر زیات دی لیدونکو بیا هم ښه راغلاست روژه ده او په روژه کې خلک کور ته چکني او آلوګان په اصطلاح او دې ته څه نوم اخلي دې ته کچالو وایي کچالو نو هر سړی کور ته مازدیګري کې کور ته یو څه وړي نو ځوان سره خبرې اترې کوو چې کاروبار څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډېره مننه لیدونکو ته ځان وروپېژنه نوم مې عبدالرازق دی د چوکې تالاشۍ نه خبرې کوم چوکې تالاشۍ نه خبرې کوي او که چوکې تالاشۍ لږ برې ساحې نه برې ساحې نه څنګه یې کاروبار څنګه دی والا شکر دی په هر حال شکر ایستل پکار دی چکني خلک زیات اخلي کچالان خلک زیات اخلي والا دواړه خلک زیات اخلي وروره روژه کې د کاروبار خو که نه روژې نه مخکې والله بس څه چې دی نصیب خدای پاک روژه کې هم لیکلی روژه کې در رسوي او که بوزه کې لیکلي بوزه کې در رسوي په دې کچالانو کې تا چې کټ کړي نور دې کې دا چکنې بیله ده او ادرک دی نانا ده د چا خبره څو قسمه شیان دي چې ګډ کړی هم دی وروره مطلب کاروبار نه راضي هستئ شکر دی راضي یم دغه 2 ورځې روژه څنګه تېره کړه والله بس شکر د ښه خوشحالۍ سره تېره شوې ده ډېره مینهناکه روژه ده نن پکې وږی که تږی نه پکې تږی یم او نه پکې وږی یم شکر دی کېدای شي پېشلمي کې د چا ډوډۍ خوړلې څنګه والله امکانات پکې شته او د روژې ورځ ده خلک په روژه کې څه وکړي باید روژه کې داسې اخلاقو کې خاص الفاظو کې خاص سیلاو کې باید چا خبره ښه عبادتو کې پنځه وخته لمونځ پکې ووایي او لږ په کاروبار کې خلکو سره ګزاره هم باید وکړي که نه آفرین ډېره مننه د روژې په راتګ سره اکثره خلک چې د 10 روپۍ شی په 100 روپۍ خرڅوي او دا خو پکې شته دی نو خو موږ خو داسې کوم نه موږ خو د الله پر عذاب پکې ډېر وباسو بالکل ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ
لیدونکو د یو ورور چې دی په دغه ځای کې کچالو او ځینې چکنۍ برابرې کړي دي. نو که تاسو هم کور ته وړئ مینهوال یاستئ پهلوان ماشاءالله ښه ترتیب برابر کړی. ډېره مننه کروردان. تر ژوندی مننه. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا چې مازدیګري وخت دی ډېرې زیاته ګڼه ګوڼه ده. نو دا ورور چې دی دا څنګه چې دی اچار خرڅوي او مرچک هم ورسره دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. ډېره مننه. لیدونکو ته نوم واخله. عباسین د جلال آباد خاصه پتماس. څنګه یې باسین جان؟ شکر دی الحمدلله. تاسو خاص یې په خیر هستئ؟ شکر دی الحمدلله. اچار خرڅېږي که نه؟ اول شکر دی الحمدلله. وطني اچار دي؟ وطني اچار دی. دا د په دې کې د کوم ترکاري ګډه کړې البته؟ دې کې گاذر ده، ګلپي ده، شلغم دي او نور مواد سره میکس دي. نور مواد سره میکس دي که نه؟ ماشاءالله لیدونکو دا بوی دومره ښه لګېږي. خو ماښام ټیم کې د اکثره شیان مازدیګر ټیم کې ډېر خوندور ښکاري که نه؟ چې شپې شي بیا نو هر څه پرېمانه شي پوه شوې. بیا سړي زړه ورته نه کېږي څنګه؟ دا خو چې دلته خلک وګوري چې بس شی ورته خوب ښکاري شي وړي چې ماښام شی پرې زیات شي بس هغه ورته ښه نه ښکارېږي بیا. دا یې څومره وخت کې جوړ کړی ورور؟ دا چې دی د روژې نه یو 16 ورځې مخکې مونږ اچوو. بیا روژې ته انشاءالله راځي. که دا بشکو کې اچوي که ډرمونو کې اچوي؟ دا ډرم کې اچوو. داسې مې اورېدلي وی دي که فرض مثال که نه د اچارو یو سر خلاص شي لاس پکې ووهل چې دی خرابېږي رښتیا؟ او هغه چې دی خرابېږي خپل حواس خرابوي بیا. او دا مرچک دا مرچک هم چې دی چې انسان لاس پکې ولګي خرابېږي. دا هر شی چې دی باید سره وچت دا دواړه یو ځای جوړوي. یو ځای جوړوي. دا بوتل په څو خرڅوي؟ دا بوتل 16 مشته ده 150 مشته دي. او دا اچار چې دی که تاسو د په کوم اندازه خرڅ چارک په حساب پاو په حساب که نه؟ 2 کیلو کې هم خرڅو نیمه کیلو هم خرڅو او 16 په هم خرڅو. کیلو په 40 روپۍ. که د روژې مبارکه ورځ ده لیدونکو ته کوم پیغام ورکوئ؟ بس لیدونکو ته دا پیغام دی چې بس خپل کار او روزګار وکړي پوه شي. بس روزګار دې ونه ګرځېږي دغه ته ځان دې شی ولګوي چې بس خپل کور ته نفقه یعنې کاروبار دی ښه دی. کاروبار دی او روژې په ټایم کې خلک باید بد اخلاقي ونه کړي. لانجې باید ونه کړي همداسې ده که؟ او لانجې ونه کړي بد اخلاقي مونه کړي. روژه ده پوه شي. روژه ده. بلکل ډېره مننه خوشحاله اوسېږي. لیدونکو همداسې مخکې زوره سره پاتې شئ کور ودان. نو دې ورور چې دی په دغه ځای کې مرچک او دغه لکه تاسو ګورئ کچالان ماشاءالله کچالانو باندې ښایسته مسالې یې اچولې ده او خوندور ښکارېږي. دې ځای کې چې دی بیا نو چکني ده یو رقم چکني ده او دلته سلاد هم ورسره دی. نو ورور چې دی په دغه ځای کې چې دی ورور پکوړې مطلب خرڅوي او دونه ماشاءالله ګډه ګوډه جوړه ده. نو لیدونکو تاسو هم خپرونه په دې هیله کتلې اوسېږي. دا وه د روژې مازدیګر خپرونه چې ما سراجالدین پژواک تاسو ته په چوک کې تلاشۍ کې ریکارډ کړه. تر بیا پورې زه سراجالدین پژواک او د کیمرې برخه کې زاهد افغان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. ښې جاري ښه وخت یو آباد افغانستان په هیله.